د نن ورځې لنډ مهم او تازه خبرونه. سلام، ستړي مشئ، زموږ ژوند میډیا چینل ته پخیر راغلی. د پلټنې یا بازرس ادارې رئیس غزل حارث له خپلې دندې استعفا کړې ده. نوموړي په خپل ټویټر لیکلي، اوږده موده یې په دې اداره کې د فساد پر وړاندې مبارزې ته ادامه ورکړه، خو په وینا یې په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې چاره ستونزمنه ده. د پروان ولایت سید خیل ولسوالۍ د علماو شورا رئیس په یو وسلوال برید کې وژل شوی. د سید خیل ولسوالۍ ولسوال احمد لمر عثمان یار وایي، مولوي سیف الله صافی نن سهار د شهید سیف الرحمن لیسې مخې ته په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د هلمند په جنګ کې د غنمو حاصلات سوځېدلي. په دې تیرو څو ورځو کې په هلمند ولایت کې د 4 بزګرانو د بشپړ کال د غنمو حاصلات د جنګ او مرمیو د لګېدو له امله سوځېدلي دي. ننګرهار کې ترافیکي پیښې 7 تنو ته مرګ ژوبله اړولې. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي، په تیر مازدیګر د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار 9مې ناحیې اړوند سمرخیلو لیسې تر څیرمه د کرولا او بار وړونکو موټر د ټکر له امله په کرولا موټر کې ناست یوې مېرمنې په ګډون 2 تنو ته ژوند بایللی، 2 مېرمنې او 3 ماشومان ټپیان شوي دي. په لغمان ولایت کې د 10 پرمختیایي پروژو کار بشپړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت ویان محمد رفیق رسنیو ته وویل چې د دې پروژو له لارې به زرګونه جریبه کرنیزه ځمکې زرغونې شي، د سیلابونو د زیاتوالي مخه به ونیول شي. ولسمشر غني د افغانستان لپاره د ترکیې د نوي سفیر جهاد آرګین باور لیک ومانه. ولسمشر محمد اشرف غني د یادو مراسمو پر مهال ویلي، نوموړي د افغانستان او ترکیې هیوادونو ترمنځ د غوره اړیکو دوام ته هوډمن دی. بل پلو سفیر آرګین هم له افغان سولې پروسې څخه د خپل ملاتړ ډاډ ورکړی دی. ملګرو، دا وه زموږ چمتو شوې خبري ټولګه. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ ژوند میډیا چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښې چارې.